بسم الله الرحمن الرحیم. له پېښ سره د مبارزې مادګي ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړني راپورونو له مخې په تېرو 4 ساعتونو کې له بده مرغه په پنجشیر، پکتیا، بغلان او تخار ولایتونو کې د تالندې او برېښنا بارانونو او سیلابونو له امله 11 تنه شهیدان او 15 تنه ټپیان شوي او 101 کورونه په بشپړ ډول، 140 کورونه په نیمه ډول ویجاړ شوي. همدارنګه 71 څاروي تلف شوي، د 278 جربه کرنیز ځمکو حاصلات له منځه تللي او نه تخته سولرونه ویجاړ شوي او نه کورنۍ هم بې ځایه شوي دي، چې په ټولیز ډول 241 کورنۍ د دغه پیښو له امله زیانمنې شوي دي. له پیښو سره د مبارزې مادګي ادارې لوی رئیس محترم الحاج ملا نورالدین ترابي صاحب ټولو ولایتي ریاستونو ته لارښوونه کړې تر څو له خپلو ټولو امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې سره زیانمنو کورنیو ته ژر تر ژره رسیدنه وکړي او هغوی ته اړینې مرستې وویشي. د یادونې وړ ده چې زموږ ولایتي ریاستونو زیانمنو کورنیو ته اړینه رسیدنه کړې ده او دا مهال هم په زیانمنو سیمو کې له سروې سره هممهاله د رسیدنې لړۍ دوام لري. له پیښو سره د مبارزې مادګي اداره له ټولو هیوادوالو غواړي چې د بارانونو او سیلابونو پر مهال د سیندلارو او خطرناکو سیمو ته له نږدې کېدو څخه په کلکه ډډه وکړي او زموږ د ادارې له لوري د هوا د حالاتو په اړه خبرداریو ته په جدي ډول پاملرنه وکړي او احتیاطي تدابیر دې عملي کړي.